د نن ورځې تر ټولو ډېر لنډ او مهم خبرونو سرټکي د پشتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د تازه خبرونو لپاره در سره همدا اوس پشتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. مهم خبرونه: چک جمهوریت ژر به له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسو. د چک جمهوریت دفاع وزیر په لنډه موده کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبره کړې ده. هغه له چک راډیو سره په مرکه کې ویلي ښایي تر 2020 میلادي کال پورې په باګرام هوایي اډه کې میشت خپل پوځیان له دې هیواده وباسي. ولسمشر غني د کابل پولیسو له چارواکو سره لیدلی دي. ولسمشر غني په دې لیدنه کې د کابل پولیسو کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. ولسمشر غني د کابل پولیسو ته 3 میاشتې وخت ورکړی دی چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ځان ثابت او د خلکو رضایت خپل کړي. سید اکبر آغا د طالبانو او امریکایانو روانې پټې خبرې د افغانستان په ګټه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا وایي په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې خبرې د افغانستان په ګټه دي. نوموړي ویلي دم غړی په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ غیر رسمي او پټې خبرې پیل شوې دي او په خبره یې دا به نورو پرمختګونو ته لار هواره کړي. امرالله صالح د خپل فیسبوک پاڼې له لارې خبرداری ورکړی دی چې د ثبات او همپالنې ټیم دا ځل غواړي چې د بدماشانو او بې شرمه خلکو پر مټ لاریونونه وکړي چې په همدې تړاو یې د ډرون کمرې له لارې دغه ویډیو هم له یا ټیم څخه کړې ده. د ټاکنو کمیسیون له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې په 2 ولایتونو کې د رای بیا شمېرنې لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د هلمند مارجې ولسوالۍ کې پر یو شمېر بېوزلو کورنیو مرستې ویشل شوي دي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې پر 80 بېوزله کورنیو د ملي اردو د منصبونو له لورې د کمپلو او نورو اړینو توکو مرستې ویشل شوي. یادې مرستې له هغو کورنیو سره شوي چې د ژمي په سړه هوا کې خپل کورونه د جګړې له امله پریښي او له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. اسدالله خالد: سوله کوو خو د تیرو لاسته راوړنو د بربادۍ اجازه نه ورکوو. د هیواد د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي سوله د حکومت لومړنۍ او اساسي غوښتنه ده، خو داسې سوله نه غواړي چې د تیرو 18 کلونو لاسته راوړنو د له منځه تلو باعث وګرځي. پلوسی ایراني چارواکو ته وایي د لاریون کوونکو غږ واورئ، دوی مه وژنئ. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ایراني حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او د دې پر ځای چې لاریون کوونکي ووژني ښه به وي چې د دوی غږ واوري او غوښتنو ته یې درناوی وکړي. کرکټ: افغان 19 کلنې لوبډلې خپله دوهمه لوبه هم هندوستان 19 کلنو ته وبایلله. تاسو د امرالله صالح دغه خبره چې ویلي دي د ثبات او همپالنې ټیم دا ځل غواړي چې د بدماشانو او بې شرمو خلکو پر مټ لاریونونه وکړي. څنګه ارزوئ دغه یو تور او که واقعیت دی؟ خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتمن ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتمن یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.